یو سړی دی چې هغه 1500 کاله او 300 کاله کفر کړي کفر، او دې په آخره کې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه شهادت وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی یو فرشتہ خدای پاک مقرر کړی ده، هغه دا کلمه شهادت زر راوالی. الیه یرفع الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. الله قرآن شریف کې فرمایی چې ښې خبرې الله ته فوراً رسیږي، او کلمه طیب ګورې خو خبرو تم وی او کلمه طیبه تم وی. کلمه طیبه تا لا اله الا الله تا هم کلمه طیب ویل کېږي. نو چې دې سړی دا کلمه شهادت یو دی مسلمان شي د 300 کالو 400 کالو د کفر نه پس، نو دا فرشته دا کلمه والی الله ته وړي. نو چې د اسمان دی مینځ ته ورسېږي نو یو بله فرشته د بره نه را روانوي، هغه د سره میلاو شي. د دې فرشتې نه تپوس کوي چرته روانې؟ وی بره عرش معلا ته ځم، الله له روانې. وی څه کې؟ وی یو بنده او کافر او مسلمان شو او کلمه شهادت یې ووی، هغه کلمه شهادت د هغه بنده الله له وړم، د دغه بنده هغه کلمه شهادت الله له وړم. هغه فرشته د بل نه پوښتنه کوي ته څه کې؟ ته چرته روانې؟ وی د الله د عرش نه را روانې. چرته ځې؟ د کوم بنده چې کلمه شهادت ویلې دی دله ورځم او د اله سره وله کښېنم، نو له سره ورته څه کې؟ د الله د طرف نه د معافی اعلان او زیری ورکوم. الله د طرف نه د معافی اعلان او زیری ورکوم، دغې له روانې. ګوره فرشتې لا دا کلمه رسول نه ده او الله زیری ورته را لېږلی دی. او د دنیا د عدالت او د خدای د عدالت منځ کې فرق دی. دنیا کې چې جج څوک بری کي که نه، د قتل مجرم دی یا بل مجرم دی او جج ولیکي چې دی ما بری کړ، نو دا فایل باندې خو ولیکي چې بری شو، خو هغه فایل ختمیږي نه، هغه پروتي ججانو سره. دا فایل دریاب ته نه غورځئ. خلک وایي کیس فایل شو، کیس فایل شو. څه مطلب؟ چې بس دا بند شو، دا کیس پروتي په دا کاغذونو کې، سزا نه ورکوي، بری شو خو دا کیس پروتي، دا محفوظ پروتي. لیکن دا خدای نظام ته ګوره، الله د چې دا 300 کاله کم کفر کړی دی او خدای ته کم کنزل کړی دی، ځکه کفر خو خدای ته کنزل دی که نه، چې ته وایې خدای تعالی لور ده نو دا دې ورته کنزل ونه کړ. نبی الله فرمایي الله ډېر مهربانه بادشاه دی. حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په بخاری شریف کې راځي. نبی علیہ السلام وایي چې الله وی حدیث قدسی دی چې دا بندگان ما ته کنزل کوي او زه بیا م رزق ورکوم. دی ما ته کنزل کوي زه بیا معاف کوم. کنزلی څه دی؟ کنزل یې دا دی چې وایي خدای له لور ده او خدای له زوی دی. نو دا د خدای ته کنزل وکړل، ښځه دې وله ثابته کړه او شهوت دې وله ثابت کړه، نو خدای له شهوت نشته. ښځه دې وله وګڼله، خدای له ښځه نشته. بچی دې وله ومنه، نو پلار خو بچي ته محتاج ی، نو تا خدای محتاجه که دا کنزل نه شو نو څه شی شو؟ نو 300 کاله دې سړي کفر کړی دی. نو چې خدای کله معاف کی په دا پوټینه ټکي چې دی وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، پوټې ټکې نه مونځ کړی دی. دا لازمه نه ده چې ته دې کلمه شهادت ووایې نو مونځ به کله معاف کېږي. کلمه شهادت ووایې نو 100 روپۍ به خیراتي ورکړې هله به معاف کېږي. کلمه شهادت دې ووایې نو حج به کړې نو هله به معاف کېږي. کلمه شهادت دې ووایې نو 100 روژې به نیسې هله به معاف کېږي. دا پکې نشته. دقه یو جبه کې کمال، جبه کې کمال. کلمه شهادت دې ووایې او 15 منټه پس مړ شوې ځه جنت ته، نیغ په نیغه جنت ته ځه. کمال د دقه جبې دی. نو ګوره اوس د دنیا د عدالت او د خدای د عدالت فرق وپېژنه چې د کلمې شهادت ووایې کیس فایل کېږي نه چې خدای سره به ټیک ته وی لیکل چې سړی بری شو د دوزخ نه، خو کیس به پروتي نه. هغه فایل مکمل د ده په عملنامه کې او د خدای سره په کتابونو کې چې د ده کوم کفر او ګناه وه ټول میټو شي، ختم شي، ختم. او یو بل ته کې واوره، فرشتو ته چې کوم کرام الکاتبین ته دا پته ده چې د کفر کړی دی او 300 کاله خدای ته دشمني کړې ده، د هغه فرشتو د زړونو نه مغه ګناهونه خدای هیر کړي چې هسې نه د قیامت پر دوی د ده خلاف ګوی ونه کړي. دا فرشتې د دې سړي خلاف ګوی ونه کړي، نو د کتابونو نه ولا کفر او ګناهونه هغه د خدای کنزل روان کړي او د فرشتو نه صلی الله